نو سلیم راله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته ویا رسول الله اے د الله پیغمبر ان الله لا یستحیی من الحق الله په حق ویلو کې حیا نه کوي دومره ادبناکه ده چې دا خبره د دې خبرې نه مخکې وکړو نو پوه شي چې دا سوال داسې دی چې په هغې کې یعنې حیا انسان له ورځي خو هغې مخکې یو تمهید کېښود چې ای د الله پیغمبر الله ګوره حق ویلو کې حیا نه کوي دا د الله صفت دی چې الله په حق ویلو کې حیا هغه نه کوي حیا په دوه قسمه یو هغه حیا چې الله یې زموږ نه غواړي یو هغه حیا چې الله یې زموږ نه غواړي اوس یو سړی حیا کوي په حق ویلو کې دا حیا شریعت زموږ نه غواړي نه غواړي خو الله حیا کوي الله حیا نه کوي الله حیا نه کوي څنګه لکه داسې حق ویلو کې حیا نه کوي او حیا کوي لکه یو حدیث کې راځي چې کله یو سپین ږیری الله تعالی سوچت کړي نو الله لتې حیا ورځي نو د الله دپاره دا صفت شتي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي الله حق ویلو کې حیا نه کوي فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت اذا الله پیغمبر که چرته یو زنانه ته احتلام وشي نو په دې غسل لازم دی او دې سوال ته ګوره او بیا د زنانه سره تعلق ساتي خو څومره ادبناکه ده څومره حیاناکه ده مخکې یو عذر هغه کېښودو چې د الله پیغمبر الله په حق ویلو کې حیا نه کوي زنانه ته چې احتلام وشي په هغې غسل شتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نعم اذا رأت الماء او ښځه باندې غسل دی چې کله اوبه ویني اوبه ویني یعنې آثار د منۍ ویني کوم چې احتلام کې د انسان نه ځي دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی احتلام خو واضح دی چې هغه انسان په خوب کې داسې څه ویني چې د هغې د لاسه په ده باندې غسل څه شي لازم شي دې ته احتلام خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غسل د څه سره وتړو چې اوبه ویني غسل یې دې سره وتړو دې نه ډېرې مسلې راوځي او بعض فواید به ترې ذکر کړو اولنۍ فایده دا راووته د دې حدیث نه چې د احتلام سره غسل دا صرف په نارینهو نه لازمیږي دا په زنانو باندې هم لازمیږي بله مسله دې نه دا راووته چې یو زنانه په خپله د خپلې مسلې تپوس د یو عالم او مفتي نه کولی شي یو زنانه په خپله د خپلې مسلې تپوس د یو عالم او مفتي نه کولی شي د حیا او د ادب په چوکاټ کې دننه بله مسله دې نه راووته چې علم یې زده کولو کې به حیا نه کوي علم یې زده کولو کې به حیا نه کوي دغه شان د ادب دا مسله خو ترې راووته چې د څومره ادبناکه او تپوس یې کوو نو اول یې داسې خبره وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خفه نه شي چې کله د یو عالم نه تپوس کې د یو مفتي نه تپوس کې نو سوال دپاره با ادب الفاظ لټوه سلیم زنانه وخې وستو راله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله او سوال په څومره ښایسته انداز سره چې رسول الله الله خو په حق ویلو کې حیا نه کوي خو که چېرته زنانه ته احتلام وشي به یې به غوسلي او چې نو دې نه غټه مسله دا ثابته شوه اوس ګوره د احتلام یو څو حالات دي که دا دې یاد کړو ټوله مسله به ته یاد یو سړی دی او چې کله زه سړی وم دې کې زنانه هم داخلوي خو اکثر تعبیر سړی داسې عادت شوي چې سړي خبره کوي یاره که یو سړی دی یو سړی دی د شریعت مسائل اصل کې د ښځو د سړو دپاره څه دي یو شان دي الا دا چې دلیل راشي چې دا د سړي دپاره خاص دی یا دا د ښځې دپاره خاص دی نور اصل دا دی چې مسایل ټول څه دي ټول یو شان دي دا اصل دی بعض مسایل د سړو جدا دي او د ښځو جدا دي هغه بیا شریعت ښه واضحه بیان کړي دي چې دا د سړو ده او دا د ښځو ده اوس یو کس دی هغه سحر راپاڅېدو او د سحر دا ټکی به تلر کړو ځکه چې بیا بعضو ذهن کې راشي چې دا به د سحر د خوب مسئله نه یو کس دی د خوب نه راپاڅېدو نو اوس دا خوب د څه ټایم دی
هر ټیم کېدی شي او د په دې خپله کپړه باندې لونوالی ولیدو خو احتلام ورته نه دی یاد احتلام ورته نه دی یاد یعنې خوب کې څه لیدلي نه دي او نه ورته څه یاد دي خو لونوالی ولیدو اوس په ده باندې غسل شتي او که نه که چېرته دی دغه لونوالی چې کوم د محسوس که وګوري چې کوم ځای کې دی او صافي دغه انسان ته په خپله پته لګي په ده باندې غسل بیا لازم دی اوس لونوالی داسې ځای کې چې هغه عورت ته نږدې هغه واضح دی چې هغه لونوالی داسې دی چې په ده باندې غسل لازم شوی دی ښه دا یو حال شو دویم حال دا دی یو کس دی هغه خوب ولیدو یعنی احتلام هغه ته وشو احتلام مطلب دا دی یعنی خوب یې ولیدو په خوب کې د داسې څه کول چې هغې سره شهوت پوره کېږي چې دی کله د خوب نه راپاڅېدو هېڅ لونوالی ونه لیدو یعنی خوب شتي او لونوالی نشتی په ده غسل شتي ولې دې نشته هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام سلیم ته وویل او غسل شتي چې څه ویني اوبه ویني خبره وتړله د اوبو سره داسې ونه وي چې او په دې زنانه غسل شتي چې کله خوب وي د خوب خبره نه ده کړې وي او غسل شتي چې کله اوبه ویني لونوالی ویني اثرات ویني بیا صحیح ده دا سړی یا زنانه چې خوب ورته یاد دی یاره ما خوب کې داسې داسې څه لیدلي اثرات وینني نو په دوی باندې غسل نشتی بلکې امام ابن المنذر رحمه الله په دې باندې د علماو اجماع را نقل کړی دا اجماعي مسله ده دا اجماعي مسله ده دریم حال دا دی چې یو کس دی هغه ته خوب هم یاد دی او هغه یعنی اثرات هم ولیدو لونوالی هم ولیدو نو په ده باندې خو غسل دی دا خو واضحه ده نو څو حالات شو درې یو کس دی راپاڅېدو خوب ورته نه دی یاد لونوالی ولیدو ډایرکټ به ورته داسې وایي چې غسل به کوي تحقیق به وکړي چې دا لونوالی څه دی د هغې نه بعد په ده غسل شتي یو سړی د خوب راپاڅېدو خوب ورته یاد دی او لونوالی نشتي غسل پرې نشتي او چې د خوب راپاڅېدو خوب ورته هم یاد دی لونوالی نه په ده غسل شتي په دې سره مسله ټوله تاسو ته هغه واضحه شو